عزتمندو مشرانو کشرانو د اسلام یو عظیم رکن رمضان المبارک یو عظیم عبادت په موږ او تاسو باندې را روان دی. ډېر نږدې ورته موږ او تاسو راغلو. ورځ دوه پس به انشاء الله تعالی دغه د رمضان المبارک میاشت شروع شي. دا داسې میاشت ده چې ټولو میاشتو باندې فضیلت لري او په دې کې عبادت کول د نورو میاشتو د نورو ورځو د عبادت نه افضل دي او په دې کې داسې عبادات سړی کوي چې هغه په نورو ورځو کې نشي کولی. د رمضان المبارک د میاشتې روژې الله جل جلاله فرض کړي دي. په دې میاشت کې چې دی دا کمې فرضي روژې نیسي په دغه روژه باندې دته لوی اجر ثواب ملاویږي. د رمضان المبارک نه علاوه چې روژې نیسي نفلي ثواب پې ورته ملاویږي خو د فرض ثواب ورته نه ملاویږي. دا د فضیلت په لحاظ سره داسې میاشت ده چې دې کې الله جل جلاله خپل آسماني کتابونه صحیفې نازلې کړي دي. 4 آسماني کتابونه د رمضان په میاشت کې نازل شوي دي. 100 صحیفې د رمضان المبارک په میاشت کې نازل شوي دي او الله جل جلاله د رمضان په میاشت کې قرآن شریف دا د لوح محفوظ نه د دنیا آسمان ته نازل کړی دی. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، الله پاک فرمایي د رمضان المبارک میاشت دا هغه میاشت ده چې په دې کې موږ قرآن نازل کړی دی. دا قرآن پاک د ازل نه لوح محفوظ کې او بیا د لوح محفوظ نه الله پاک د دنیا آسمان ته نازل کو. د رمضان میاشت وه او بیا هلته نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې کې دا قرآن پاک الله جل جلاله نازل کو په 23 کالو کې. دې نه علاوه موسی علیه السلام ته تورات د رمضان په میاشت کې میلاو شوی دی او دارنګه عیسی علیه السلام ته انجیل د رمضان په میاشت کې او داود علیه السلام ته زبور په دې میاشت کې الله پاک ورکړی دی. شیس علیه السلام ته، ادریس علیه السلام ته، ابراهیم علیه السلام ته او دارنګه موسی علیه السلام ته صحیفې هغه الله پاک د رمضان په میاشت کې ورکړي دي. ټول آسماني کتابونه په دې میاشت کې نازل شوي دي. معلومیږي دا چې ډېره لویه میاشت ده چې په دې کې الله جل جلاله خپل کتابونه نازل کړي دي. نو د عبادت په لحاظ سره دا یو ډېره عظیمه میاشت ده او په دې کې موږ او تاسو داسې څه کارونه کوو چې هغه په نورو میاشتو کې بیا نه کېږي. یو په هغې کې موږ او تاسو روژه نیسو چې دا روژې په باره کې حدیث پاک کې راځي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. چا چې د رمضان المبارک د میاشتې روژې ونیولې د ایمان په حالت کې مؤمن وي، ایماندار وي، روژې ونیولې د ثواب په نیت سره ونیولې غفر له ما تقدم من ذنبه، الله پاک به د مخکینی ګناهونه معاف کړي. د رمضان د روژو په نیولو سره الله جل جلاله مخکینی ګناهونه چې کوم دی هغه معاف کړي. داسې میاشت ده چې دا د سیزن میاشت ده، د لوټ مار میاشت ده. د دنیا په لحاظ سره هم د ډېرې فایدې دي، د دین په لحاظ سره د آخرت د ترقۍ په لحاظ سره ډېرې زیاتې فایدې دي. هغه دا چې یو سړی نفل مونځ وکړي نو د نفل دا مونځ چې دی دا الله پاک په فرض باندې کې بدل کړي. یو سړی پکې یو فرض ادا کړي نو دا یو فرض چې دی دا 70 فرایضو ته ورسي او یا فرضو ته الله جل جلاله د عبادت ورسي او دله د اویا فرض او ثواب چې کوم دی هغه الله جل جلاله ورکوي. په موږ او تاسو ته چونکې دا په سترګو باندې کې ښکاري نه چې دا یو نفلي دا په فرض باندې کې بدل شي نو څه به ملاویږي او دارنګې یو فرض چې دی دا په اویاو باندې کې بدل شي څه به ملاویږي. مثال یې داسې دی لکه سړی چې ورشي او د 10 روپو نوټ دی دکاندار له ورکي او د 10 روپو د نوټ په ځای باندې ولا دا دکاندار د 100 روپو سیز ورکي یا ولا د 0 روپو سیز ورکي نو څومره به په دې باندې کې خوشحالېږي. نو څنګه چې دغسې د 10 روپو سیز باندې کې زیات درته میلاو شي انسان پې خوشحالېږي، دغه رنګ د آخرت هغه
نیکی دی چې الله جل جلاله به دې انسان لا په دې عبادت باندې کې ورکوي. یو دې وکړو نو دا د الله جل جلاله په اویاو باندې کې بدلی. نو دا د رمضان المبارک میاشت د دې روزې د نیول انسان ګناهونه هم ورسره معاف کیږي، د روحاني ترقی ورسره هم کیږي. حدیث پاک کې راځي چې چا د ثواب په نیت سره د ایمان په حالت کې روزې ونیولې الله جل جلاله د ګناهونه معاف کوي. ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. او څوک چې د رمضان مبارک په میاشت کې د ایمان په حالت کې د ثواب په نیت سره ودرېدو الله پاک ته، معنا دا چې د تراویح وکړلې نو دې ودرېدو سره به الله جل جلاله د ګناهونه معاف کړي. مخکې چې څومره ګناهونه درته شوي دي الله جل جلاله به درته دغه ګناهونه معاف کړي. نو د انسان ګناهونه ورسره چې کوم دی هغه معاف کیږي. دومره لوی د فضیلت والا میاشت ده چې دې کې الله جل جلاله سرکش شیاطین تړي. شیطانان چې کوم دی هغه وتړلی شي نو انسان هغه ګناه نشي کولی، د هغه ګناه طرف ته نشي تللی کم ګناه طرف ته به چې انسان په غیر رمضان کې تلو. او دارنګې د جهنم دروازې بندې شي، د جنت دروازې الله جل جلاله چې کوم دی هغه په دې میاشت کې کولاو کی. او داسې میاشت ده چې دې کې الله پاک په وړو وړو خبرو باندې کې خپل بنده چې کوم دی هغه بخي. یو ځلې حدیث پاک دی جبرائیل علیه السلام رالو، نبی علیه السلام د منبر په یو سړی باندې کې خپه کېښودله، ویې فرمایل آمین. بیا په دویم باندې خپه کېښودله، ویې فرمایل آمین. بیا په درېیمې سړی باندې کې خپه کېښودله، ویې فرمایل آمین. بیا چې کله خطبه نبی علیه السلام وکړله لاندې راکوز شو، صحابه کرامو تېنه تپوس وکړو د الله رسوله د دې نه مخکې خو چېرته موږ تاسو نه داسې کلمات نو اورېدلي، نن تاسو 3 پیرې آمین وویل، څه وجه ده؟ نبی علیه السلام ورته وفرمیل جبرائیل علیه السلام راغلی، 3 بددعاګانې جبرائیل علیه السلام وکړلې او ما نبی علیه السلام په آمین وویل. نو جبرائیل علیه السلام چې کله بددعا وکړي نبی علیه السلام په آمین ووایي نو پوه شئ چې دغه بددعا خامخا به قبلي. یو هغه چې د نبی علیه السلام جبرائیل علیه السلام وفرمیل ای د الله رسوله چې ستا نوم واغستلی شي او خلک در باندې کې درود شریف ونه وایي نو هلاک دي شي هغه سړی. پیغمبر علیه السلام په آمین وویل. د وجه نه مسله دا ده چې کله په مجلس کې اول ځل باندې د نبی علیه السلام نوم سړی واوري نو پکار دا ده چې د صلی الله علیه وسلم ووایي. واجب دي دا په ده باندې کې ویل. او بیا چې بار بار کله د نبی علیه السلام نوم ذکر کیږي نو بیا ویل د لپاره مستحب دي. که ویل ثواب به ورته ملاو شي، که وی نه وي نو ګناهګاریږي پې نه، خو اول ځل چې کله واوري ویل دا واجب دي په ده باندې. دویم دا نبی علیه السلام وفرمیل چې هغه سړی چې د هغه والدین مور او پلار دواړه یا یو پکې بوډاوالي ته ورسي د هغې خدمت په ذریعې سره خپل ځان جنت ته داخل نه کړي، دا انسان د هلاک شي، تباه او برباد دي شي. نبی علیه السلام په آمین ویلي دي. نو د دې مطلب دا دی چې والدین د چا بوډاګان شو دواړه دي که یو دي نو خدمت یې که وکړو نو ډېر په اسانه باندې کې به الله پاک دې جنت ته داخل کړي. خدمت یې ونه کړه د هغې نه بددعا واغستله، د هغې خدمت یې ونه کړه دعاګانې ترې نه وانغستلې نو دغه انسان لپاره هلاکت دی. بددعا جبرائیل امین کړې ده، پیغمبر علیه السلام په آمین ویلي دي. او دریم هغه انسان چې چا باندې کې د رمضان المبارک میاشت راشي او د خپل ځان په الله پاک باندې ونه بخي نو جبرائیل علیه السلام بددعا او نبی علیه السلام په آمین ویلي دي. نو داسې میاشت چې الله پاک په دې کې انسانان بخي او د انسانانو مغفرت کوي، انسانان د جهنم نه خلاصوي او دا انسان بیا هم غافله دی او د الله پاک طرف ته نه راځي، جومات ته نه راځي، دارنګې روجو کې غفلت کوي، روجې نه نیسي یا د روجو نه مخکې به د حرام کاروبار کو، حرام رزق به خوړه او هغې کې بیا هم مبتلا دی، غټ غټ ګناهونه به کول، هغې کې بیا هم مبتلا دی. د رمضان مبارک میاشت د ده په زندګۍ کې راغله او دغسې پې لاړه، د تېنه فایده وانه غستله نو د دې انسان په هلاکت کې هېڅ شک نشته. دا انسان چې کوم دی دا به خامخا هلاکېږي ځکه چې بددعا جبرائیل امین کړې ده، نبي علیه السلام پې آمین ویلي دي. نو عزیزانو محترمو مونږ او تاسو ته دا میاشت راغلې ده، ډېره نږدې چې کوم دی هغه راغله. یو څو لمحات پاتې دي چې دې کې مونږ د الله پاک نه دعاګانې غواړو چې یا الله دې میاشت ته مونږ ورسئ، دې میاشت ته مونږ ورسئ. خو چې کله دا میاشت راشي نو بیا په دې کې صحیح طریقې سره مونږ او تاسو چې کوم دی هغه په دې کې عبادت وکړو.
د دې میاشتې یو څو مسایل دي دا زده کول دا ډیر زیات ضروری دي. یو دا چې نن د 29 شعبان ورځ ده او د ماښام اذان نه پس به بیا کمیټۍ والا کینی. نو د 29 شعبان نه وروستو کله چې کمیټۍ والا کینی نو بیا دوه خبرې کیدی شي. یا خو چې کله میاشت ولیدلی شي نو اعلان به د روژې وکړي چې سبا له روژه ده، او یا چې کله میاشت یې ونه لیدله او دارنګې اعلان یې ونه که نو سبا له بیا 30 شعبان به وي. نو بعضې خلک هغه بیا حکومت چې اعلان ونه کړي یا چې کوم کمیټۍ والا مشران ناست دي هغو اعلان ونه کړي او بیا دور روژه نیسي په دغه ورځ باندې. نو احادیثو کې د ورځ ته یوم الشک ویل کېږي، د یوم الشک روژه نیول. که چا په دې ورځ باندې د فرض روژه ونیوله چې زه خو فرضي روژه نیسم او بیا که وروستو یو روژه کمه شوه نو زما به 10 پوره شي، خلک به 10 یو روژه وخوري، زه به یې پوره کمه. نو د داسې خلکو په باره کې دا عرض دی چې دی دا کمه روژه سبا بالفرض اعلان ونه شو، روژه یې ونیوله، دا روژه علما کرام فرمایي مکروه تحریمي دي. مکروه دي هغه مکروه چې کوم حرام ته نږدې دي. په دې ورځ باندې کې روژه نیول چې کوم دی هغه نشته. چې کله اعلان ونه شو یو سړي د ځان نه چې کوم دی هغه لوی مولا لوی مفتی جوړ کړ دی او وایي چې زه به د چا خبره نه منم، خپله مرضي به چلوم. نو په دین کې خپله رضا خپله مرضي چې کوم دی هغه نه چلیږي، بلکې دین چې کوم دی دا یو طریقې سره را روان دی او په دې کې د مشرانو خبره منل کېږي، د هغه خلکو چې کوم د قرآن نه کوم د احادیث پاک نه خبر وي او د دې مسایلو نه خبر وي، نو د هغې په بنیاد باندې کې چې کوم دی هغه فیصله کېږي. حدیث پاک کې راځي چې صوموا لرؤیته وافطروا لرؤیته، چې کله تاسو وګورئ میاشت روژه ونیسئ او چې کله تاسو میاشت وګورئ نو بیا چې کوم دی هغه روژه ماته کوي. نو دا بیا نشته چې اعلان کله ونه شو نو بیا به روژه نه نیسو موږ او تاسو، او چې کله اعلان وشي نو بیا به څه کوو، بیا به روژه چې کوم دی هغه موږ او تاسو نیسو. البته یو سړی هغه په دې ورځ باندې که نفلي روژه نیسي د مخکې نه دا طریقه ده چې دی د هرې میاشت چې کوم 3 روژې مستحب روژې د نبي علیه الصلاة والسلام به نیولې په اولني تاریخ باندې، 15 تاریخ باندې یا په آخري تاریخ باندې، او دا سړی پوره کال د دا عادت دی د نفلي روژه نیسي نیولی شي پکې. یا هر یو سړی هغه د هر میاشت آخري 3 ورځې روژې نیسي، که سباله د 3مه روژه راځي نیولی شي پکې. خو خاص طور باندې د فرض روژه نیول میاشت نه د لیدلې دی دا روژه نیسي نو دا روژه د څه کېږي، دا روژه چې کوم دی هغه نه کېږي. نو اکثر خلک چې کوم دی هغه پکې بیا لانجې کوي، بیا پکې تپوسونه کوي. نو زیات تپوسونو ته چې کوم دی هغه ضرورت نشته، بس مسله داسې د علما کرام درته وایي نو په هغې په خبرو باندې چې کوم دی هغه یقین کوو. یو مسله ده چې کله کمیټۍ والا کېناستل اعلان یې وکړو روژه به نیسو، او کله چې اعلان ونه کړو نو بیا چې کوم دی هغه روژه به موږ او تاسو نه نیسو. بعضې خلک وایي چې موږ سعودي عرب سره چې کوم دی هغه روژه نیسو. نو سعودي عرب سره روژه چې کوم دی هغه زموږ او ستاسو نه نیولی کېږي. سعودي عرب سره هله روژه راځي چې کله ټول ملک والا پوره پېښور والا یا پوره ملک والا دي د علما کرام کینی، مفتیان کینی، مشران کینی، متفقه فیصله وکړي چې سعودي عرب سره به نیسو بیا خو نیولی شي. لکه څنګه د مومندو په علاقه کې د هغو ټولو دا چې کوم دی متفقه فیصله ده چې سعودي عرب سره به موږ روژه هم نیسو او هغو سره به اختر هم کوو، نیسي دې ورسره د هغې کېږي. په یو سړی 2 کسان هغې وي چې موږ سعودي عرب سره روژه نیسو نو د دې دا روژه چې کوم دی هغه نه کېږي. د روژې مدار په څه باندې دی، کله چې میاشت ولیدلی شي نو بیا به روژه نیسي. یو سړي ونه لیدله نو بیا به د شعبان 10 ورځې پوره کوي او بیا به د روژه چې کوم دی هغه نیسي. او د دې واقعاتو مثالونه چې کوم دی هغه پراته دي په کتابونو کې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مدینه منوره کې دی او د طائف نه کسان لاړل د نبی علیه الصلاة والسلام خواته او د هغې د اختر ورځ وه او نبی علیه الصلاة والسلام روژه نیولې ده. نو نبی علیه السلام ته وویل د کسانو د طائف خلکو چې موږ پرون میاشت لیدلې وه ځکه موږ اختر نن وکړو. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل چې موږ میاشت نه وه لیدلې، زموږ نن روژه ده، سبا به موږ اختر چې کوم دی هغه کوو. نو که یو علاقه کې یو سړی وګوري نو هغه بیا که اختر وکړي کولی شي. دارنګه سعودي والا
له ځان له چې کوم دی هغه اعلان کوي. زمونږ په ملک کې الحمدلله علما کرام شته، مشران شته، هغوی صحیح فیصله کوي، ځان له آخرت چې کوم دی هغه نه بربادوي. زما استاد ذمواري اغوستې ده، باقاعده ناست دي او په دې باندې کې لوی لوی مفتیان ورسره ناست دي، هغوی دا فیصلې کوي. نو هغوی ځان له آخرت زما او تا دپاره چې کوم دی هغه نه خرابوي، بلکې هغه فیصله کوي چې کومو کې د ټولو خلکو زما او ستا پکې خیر وي. نو یو د یوم الشک روژه ده، د سبا روژه که اعلان وشو نیسو به، که ونه شو نو نه به نیسو. او بیا بله مسله هغه کسانو دپاره ده چې کوم بیماران وي او روژه نشي نیولی، نو بیا د شوګر د وجې نه یا دا چې بله څه غټه مسله ده، اپریشن شوی دی، نوره بیماري ده ورته ډاکټر ورته ویل دي که روژه نیسي بیماري دې زیاتېږي یا بیمارېږي، نو دا سړی که ډېر زیات بوډا وي نو د دپاره بیا دا حکم دی چې دی به د روژې فدیه چې کوم دی هغه ورکوي. د هغې آسان مقدار د 13 ورځو تقریبا 5400 روپۍ چې کوم دی هغه جوړېږي. 5400 5600 یا احتیاطاً څوک 6000 روپۍ ورکړي د اوړو په حساب سره، نو دا د 13 ورځو فدیه چې کوم دی هغه جوړېږي. خو که دا سړی دا ځوان دی او نو دی به دا فدیه چې کوم دی هغه نه ورکوي. ولې؟ ځکه چې امید دا شته چې دی به د رمضان نه پس که د ده دا امید وي زه به ښه شم، نو چې کله دی بیا ښه شو نو دی به دغه روژې بیا وروستو نیسي. او یا دا چې پیلنې که فدیه ورکړله، دا 6000 روپۍ د خپل د روژو پیسې ورکړلې او د هغې نه پس دی بیا ښه شو، نو دا فدیه بیا چې کوم دی هغه نه پوره کېږي، بلکې دی به دغه روژې بیا دوباره چې کوم دی هغه نیسي. نو دې کې روژه چې کوم دی یو سړی نشي نیولی، هغه دې دا پیسې ورکړي. خو بعضې کسان بیماران وي پیسې ورکړي خو بیا په دې کې منځونه چې کوم دی هغه هم نه کوي او تراویح چې کوم دی هغه هم نه کوي. د دې خو درته نه دي معاف، بلکې دا منځونه چې کوم دی دا به کوي. میاشت داسې میاشت ده چې د فضایلو والا د عبادت والا میاشت ده. ټیک ده روژه پکې نشي نیولی، د قرآن پاک تلاوت خو پکې کولی شي که نه، راشه جومات ته تراویح په ولاړه باندې نشي کولی، په ناسته باندې کې وکړه، فرض مونځ خپل په ټایم باندې کې وکړه، د الله پاک نه چې کوم دی هغه دعاګانې غواړه، الله جل جلاله نه غواړه چې الله صحت راله راکړي، چې کله ماته صحت میلاو شي زه به دغه روژې بیا دوباره چې کوم دی هغه نیسمه. نو که داسې بیماران وي، معلوم وي تاسو ته په کورونو کې بوډاګان دي روژې نشي نیولی، نو د هغې فدیه بیا په وخت باندې چې کوم دی هغه ادا کول پکار دی. او بل نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي چې هو شهر المواسات، دا میاشت چې کوم دی دا د غمخوارۍ میاشت ده، دا چې کوم دی دا د رحم میاشت ده، دا د کرم والا میاشت ده. تاسو خپل روریانو سره، خپل ګاونډیانو سره، خپل خپلوانو سره چې کوم دی هغه غمخواري په دې میاشت کې وکړئ. نو څه مطلب دا چې یو سړی غریب وي ستا په چم ګاونډ کې، تا له الله جل جلاله وس درکړی دی، مال دولت یې درله درکړی دی، تا ځان نه ښه پوره د میاشتې راشن چې کوم دی هغه دې واچولو، نو دغه میاشت راشن باندې تا 40-40 روپۍ ولګولې، 2-3 روپۍ دې نه راواله، چا غریب له چې کوم دی هغه ورکه یا هغه له پې راشن واخله، نو دی کې به هغه به روژه نیسي، تا له به الله جل جلاله پوره ثواب چې کوم دی هغه درکوي. ځکه حدیث پاک موږ بار بار اورو چې چا په یو تږي باندې کې اوبه وڅښلې، الله جل جلاله به په ده باندې کې د کوثر اوبه وڅښي. او چا چې یو روژهدار باندې کې روژه ماته کړله، خوراک یې وله ورکو، د جنت نعمتونه د جنت طعامونه به په الله جل جلاله وخورئ. نو په کار خدا ده چې یو سړي له موږ راشن واخلو، کور ته ورله یوسو، څوک هم ترې خبر نه کړو، دا موږ په هغه باندې که څه احسان نه کوو، بلکې دا ښېګړه چې ده دا موږ په تاسو د خپل ځان سره کوو. نو کور ته راشن یوسو، که دا یو سړی نشي کولی نو روزانه د افطار په وخت کې څه ځان له پاخه کړو، په کور کې څه نه څه حصه چې کوم دی هغه موږ او تاسو غریبانانو له هم ورکړو. نو د دې کې سخاوت کول په دې باندې کې به الله جل جلاله لوی اجرونه لوی ثوابونه چې کوم دی هغه راکوي. نو عزیزانو ډېرې مسلې دي د رمضان المبارک میاشت، پکار دا ده چې دغه مسایل دا خبرې دا هر څه موږ او تاسو زده کړو، د خپل علما کرامو سره کینو، په خپله وګورو، کتابونه وګورو، د مطالعه وکړو او صحیح طریقې سره دا روژې میاشت چې کوم دی هغه ونیسو، د خپل روژې پکې ونیسو. پیله نه سړی له پکار ده چې خپل ځان فارغه کړي، زه به پکې د قرآن پاک تلاوت کوم، نفلونه به پکې کوم، او خصوصا د ګناه د کار نه چې کوم دی هغه خپل ځان ساتله. ځکه روژه ویل کېږي د 3 څیزونو نه خپل ځان بچ کول، د خوراک نه، د څښاک نه، او دارنګې خپل خواهش چې کوم دی هغه پوره کولو نه.
د دینه د منې کول دي ته روزه چې کوم دی هغه ویل کیږي. دا سیزونه په انسان باندې کې حلال دي په عام حالاتو کې، او الله پاک د دې حلال سیز نه چې کوم دی هغه ته منې کړي او دا سیز در باندې کې حرام کو. نو هغه سیزونه چې هغه د اول نه حرام دي، رشوت اغستل حرام دي، دروغ ویل حرام دي، او دارنګ غیبت کول چې کوم دی هغه حرام دي، او جنگ جګړه کول چې کوم دی هغه پکې هغه حرام دي. نو چې حرام یو سیز دی او هغه ته بیا په دې میاش کې کوي، نو ټیک دا روزه نیول دا هغه فرضیت خو ستا د ذمې نه چې کوم دی هغه ختم شو. خو د دې روزې خپل یو روح دی او د دې د الله په نسبت باندې کې یو وزن دی، د دې روزې د قبولیت یو د الله په نسبت باندې کې یو پیمانه ده. کله چې پکې تا د دې ګناهونو دا کار شروع کو، نو دا هر څه چې کوم دی هغه پکې ختم شول. هغه د روزې انوار، د روزې نور، د روزې هغه رڼا چې کوم دی هغه ختم شوله. نو پهله نه بزان سره دا اراده کوو چې د رمضان میاشت راځي، د اول نه به توبه وباسو او د دغه ګناهونو نه چې کوم دی خپل ځان به بچ کوو. الہ العالمین دې زموږ استاد په زندګۍ کې دا میاشت راولي، او الله پاک دې موږ تاسو له صحیح معنو سره صحیح طریقې سره د روزې د نیولو طاقت راکړي، د تراویح کولو طاقت دې الله پاک موږ تاسو ته نصیب کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله وصحبه.